بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګرېزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. زموږ اتم درس ته په خیر راغلاست. په اتم درس کښې د انګرېزي ژبې زمانې درته راپیلوو چې د لومړنیو برخو څخه راپیلیږي او تر اخره پورې تاسو ته پر نورو درسونو باندې هم غږیږو. تاسو ته د انګرېزي ژبې د زمانو د برخې ابتدایه او مهم چې هغه اساسي برخې دي د هغوی پوهېدنه ډېره مهمه ده هغه راپیلوو. لومړی د زمانو استعمال او کارونه په انګرېزي ژبه کښې په پراخه توګه باندې استفاده کیږي. زیات زده کوونکي په انګرېزي ژبه کښې چې ستونزې لري هغوی لومړۍ ستونزه د زمانو نه زده کړه ده. که چیرې تاسو غواړئ چې د انګرېزي ژبې په زمانو کښې ښه مخته تګ وکړئ او ډېر څه لاسته راوړئ او ډېر څه زده کړئ او د خبرو پر مهال په ساده او امیانه توګه باندې د زمانو په پام کې نیولو سره ښې جملې جوړې کړلی شئ او خپل کمیونیکیشن په ښه بڼه باندې ترسره کړئ، نو د زمانو زده کړه ډېره مهمه ده. انشاءالله موږ هڅه کوو چې تاسو ته د زمانو په اړه باندې د زمانو اړوند جملې، فرمولې، د هغوی د استعمال ځایونه، محلونه ټول درته واضح کړو. انشاءالله راتلونکو درسونو کې هم پر اساسي او مهمه برخو باندې درته غږیږو. نن مو یوازې تاسو ته د انګرېزي ژبې د زمانو څخه د هغوی تعریف، د هغوی برخې او اجزاوې دا درته معرفي کوو. د دې د پیژندنې څخه وروسته بیا پر هر یوه بیل باندې تاسو ته غږیږو او هغه درته وړاندې کوو. لومړی راځو ټنس یا زمان. د دې تعریف وایو. ټنس definition دی: a form of a verb used to show the time of any activity or expressed by the verb. A form of a verb د فعل یا کار یوه بڼه used to show the time of any activity د هر رنګه فعالیت، د هر رنګه کړنې وخت یا مهال or expressed by the verb او یا دغه کړنه فعالیت چې د verb یا کار یا فعل په واسطه باندې څرګند سي یا واضح سي. د دې تعریف مثال او د تعریف واضح کېدل په لاندې مثالونو کې درته واضح کوم. انشاءالله تاسو به ښه وپوهیږئ چې د فعل په تغییر سره هم زمان تغییر کوي. نوټ یو کوچنی یاداشت لرو. Tense is a Latin word. د tense کلمه چې ده یوه لاتینی کلمه ده. It means tempus in English language چې په انګریزي ژبه کښې د tempus معنا ورکوي. tempus په پښتو ژبه کښې د وخت، عمر او زمان په معنا دی. همدارنګه راځو لاندې کښې there are three main tenses in English. په انګریزي ژبه کښې درې اساسي زمانې دي یا درې اصلي زمانې دي. که چیرې چا درڅخه وپوښتله چې په انګریزي ژبه کښې اصلي زمانې څو دي، تاسو به ورته ووایاست چې په انګریزي ژبه کښې درې اساسي زمانې دي چې هغه کومې دي. هغه لومړی present یا حاضر مهال دی، دوهم past یا تیر مهال دی، دریم future یا راتلونکی مهال دی. اوس د دوی د هر یو د واضح کولو لپاره مو یو کوچنی لنډ مثال تاسو ته لیکلی دی تر څو تاسو وپوهیږئ. لومړی مثال she speaks. she speaks دا خبرې کوي. د دې د خبرو کولو حالت په حاضر مهال کې ترسره کیږي یا په حاضر مهال کې دی. تاسو ګورئ په دې کښې speaks خبرې کول first form دی. first form of the verb د فعل لومړنی حالت دی. یعنې په ټولو ساده زمانو کښې د فعل لومړنی حالت کارول کیږي. دوهم مثال she spoke دې خبرې وکړې. دا یو تیر مهال دی، د تیر زمانې حالت څرګندونه کوي. اوس دلته په دې ځای کښې second form دوهم حالت د فعل دی. spoke د verb دی. دلته موږ تاسو ویله چې expressed by the verb او یا دغه فعالیت د verb یا فعل په واسطه باندې واضح سي. تاسو ګورئ هماغه speak خبرې کول دي، په دې ځای کښې حاضر مهال شي. هماغه spoke لغات دی، دلته د تیر مهال څخه څرګندونه کوي. نو د زمانو پیژندنه د فعل یا کړ له مخکې هم ترسره کیږي. she spoke دې خبرې وکړې، یعنې په تیر مهال کې کار اجرا کړ. درې مثال she will speak
دا به خبرې وکړي په راتلونکي وخت کې به دا خبرې وکړي. په دې ځای کښې ویل په ټولو فیوچر یا راتلونکو زمانو کښې موږ او تاسې ویل استفاده کوو. او وروسته تاسو وګورئ سپیک راغلی دی، دا هم فرست فورم آف د ورب دی، یعنې د فعل لومړنی حالت دی. تاسو وګورئ په ټولو ساده زمانو کښې د فعل لومړنی حالت کارول کېږي بغیر له پاست سمپل پوزیټیو فارمولې څخه، لکه په دې مثال کې چې سپوک واضح شوی دی. اوس راځو نورې فرعي برخې وایو. Each type of tense has 4 kinds of tenses. اوس د دغه پورته دریو برخو څخه هر یوه په ځان کې 4 نورې زمانې لري. مثال لومړی سمپل یا ساده دی، دوهم کنټینیوس یا جاری دی، درېیمه پرفیکټ یا بشپړه ده، څلورمه پرفیکټ کنټینیوس یا بشپړه جاری ده. اوس تاسو ته د صرف ساده زمانې یا جاری زمانې یا بشپړه زمانې یا بشپړه جاری زمانې په حاضر محل کې درته وایم. لومړی پریزنټ سمپل حاضره ساده زمانه، present continuous حاضره جاری زمانه، present perfect حاضره بشپړه زمانه، او present perfect continuous حاضره بشپړه جاری زمانه. اوس همدغه مثال تاسو ته زه په سمپل جاری بشپړه او بشپړه جاری کې درته واضح کوم. she speaks دا خبرې کوي، دا یو ساده حالت یو ساده کړنه یې واضح کړه. او she is speaking دا فعلا خبرې کوي، په دې ځای کښې یو جاری حالت رامنځته شو چې دا د خبرو کولو په حال کې ده. دلته حاضر محل په جاری بڼه باندې ترسره شو. او که داسې وایو چې she has spoken دې سمدستي خبرې وکړې، دې سمدستي خبرې وکړې، دا په حاضر محل کې د یو بشپړه حالت څخه څرګندونه وکړه، یعنې هغه پرفیکټ جمله ده، بشپړه جمله ده. اوس څلورم مثال کې همدغه مثال درته اړومه. she has been speaking she has been speaking دا تر اوسه پورې خبرې کوي. دا پرفیکټ کنټینیوس حالت شو یا بشپړه جاری حالت شو چې یو کار په تیر وخت کې پیل او تر اوسه پورې دوام ولري. نور همدغسې پاست هم همدغه ډول ویل کېږي، فیوچر هم همدغه ویل کېږي چې په راتلونکو درسونو کې تاسو ته هر یوه بېله بېله واضح تشریح کوم. اوس د دوی ټول د پوهاوي دپاره موږ او تاسې سنټنسز جملې لرو. دا ټولې 4 زمانې په خپل ځان کښې بیا نورې 4 جملې لري، یعنې هره زمانه کې موږ او تاسې 4 جملې استفاده کوو چې لومړی پوزیټیو یا مثبته جمله ده، دوهمه نیګیټیو یا منفي جمله ده، درېیمه انټراګیټیو یا سوالیه پوښتنیزه جمله ده، او څلورمه هم انټراګیټیو نیګیټیو منفي پوښتنیزه یا منفي سوالیه جمله ده. همدغه 4 جملې په همدغو 4 هرې زمانې کښې استعمالیږي او په هغه کښې استفاده کېږي. انشاءالله په راتلونکو درسونو کښې تاسو ته هر یو زمانه بېله بېله واضح کوو. خدای دې وکړي چې زموږ 8م درس مو تر پای پورې راسره کتلی وي او لږ څه مو ورڅخه زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکو درسونو کښې تاسو ته پر همدغه زمانو باندې بیل بیل او واضح واضح غږېږم. انشاءالله موږ هڅه کوو چې تاسو ته هر څه په واضح او خلص بڼه باندې وړاندې کړو. د ډېرو تفصیلونو او د ډېرو ویناو څخه تېرېږو ځکه چې زموږ لیدونکي هم همدا وایي چې موږ ته په واضح او په ساده ډول باندې درسونه وړاندې کړئ. موږ هڅه کوو چې کیفیت ولري او هم تاسې وپوهوو. ډېره مننه. کوم چیرې زموږ د یوټیوب چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی، هغه درسره سبسکرایب کړئ او هم یې څنګ کې بیل آیکن هم درسره ووهئ تر څو چې موږ هر نوی درس پورته کوو هغه لومړی تر تاسې پورې دررسېږي. د فیسبوک پاڼه مو هم درسره تعقیب کړئ، خوښ یې کړئ، نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ډېره مننه.